زه خبرې کول نه غواړم، نه د چا ټیم خرابول غواړم. اوسګه کې مونږ ولاړ یو یا کم ځای کې درد شوی غم شوی مونږ خو هغه خلک یو چې د غم سره لړلی شوي خلک یو، او زمونږ خمبیر چې کم دی دا به همیشه د غم سره لړلی شوي. څرنګه چې تاسو ته زما په لیسن کې ښکاري د باجوړ واینز یو ناموړی شخصیت سلیمان سالار صاحب هم راسره موجود دی. په دې سیول ډیفنس په حوالې سره د دې وړو په دې مهنت جدوجهد د دې کوششونو کوششونو دې ته په کم نظر باندې ګوري سلیمان سالار صاحب؟ پس ټایم خو ډېره زیاته شکریا ستاسو ادا کوم، او چې څومره ملګري راغلي دي د دوی هم ډېره زیاته مننه کوم. تاسو به کتلي څومره رشو او څومره مطلب دیو منډې ترلې والي دي. جنازګاه هم تاسو ته عبدالله صاحب په هغه ویډیو کې وښودله. دغه نور ملګري چې کوم دی چا سره چوکۍ وسدي چا سره ډانګي وسدي. زیاتې خبرې کول نه غواړم، نه د چا ټیم خرابول غواړم، خو عبدالله صاحب یو میسج د دغه خلکو نه غواړم او یو سوال یو ریکویسټ ورته کوم چې هغه ملګري چې کوم مطلب کوم جنازګاه کې مونږ ولاړ یو یا کوم ځای کې درد شوی غم شوی مونږ خو هغه خلک یو چې د غم سره لړلی شوي خلک یو، او زمونږ خمبیر چې کم دی دا به همیشه د غم سره لړلی شوي. یا به چېرته اور لګېدلی نو هغه ځای له به موږ ځان رسوو، مثال هم د ریسک یو په شان دی. یا به چېرته مطلب څوک به اوبه وړی نو هغې له به ځان رسوو، یا به چېرته جنازۍ. خو هغه خلک چې کوم خلک موږ ګوري نو د هغې نه زه ډېر په عجزۍ سره دا اپیل کوم چې زمونږ ملګري کوم ځای کې ولاړ یو دا شټې لګولی نو هغې ته سوال کوم چېرې مطلب موږ سره لږه ګزاره کوئ. هغه خلک مطلب چې ته به ورته وایې یاره مطلب ډالر موږ د هغې دپاره کوله او دلته ودرېږه نو هغه خلک به بیا په موږ باندې تیز راځي. نو د هغې نه په عاجزانه دا سوال کوم او د دې غونډو ملګرو دغه غوښتنه ده چې یار موږ سره لږه غونډه کې ګزاره کوئ، ولې چې موږ سره په تنخواه یا مطلب د پیسو په لالچ نه یو لګیا، صرف د الله د رضا مقصد دی. نو نورې خبرې به عبدالله صاحب کوي ځکه چې زموږ مشر دی، نورې خبرې کول نه غواړم. مننه. دا ټول ملګري څوک څه ویل غواړي ملګرو چا په زړه باندې صحیح څه خبره کول نه غواړي؟ مننه. صحیح شو. ښه نو سلیمان سالار صاحب خبرې تاسو واورېدلې، زمونږ دغه ماتې ګوډې خبرې وي. انشاءالله زمونږ د ټولو ملګرو مشن دا دی چې مونږ د خپل علاقې ته د خپل قام ته د خپل ولس ته د چاپېرچل ته په هر هغه ټیم ودرېږو چې هغه ته مشکل وي یا مطلب کو راته وي او څه ضرورت ورته بیا هم ورته ولاړ یو. خو د مشکل په وخت کې به انشاءالله د خپل قام د خپل ولس د خپل باجوړ یعنی د خپل مسلمانانو چې په هر ځای کې د خدمت کولو موقع انشاءالله موږ به خدمت کوو. نو په دې مهال د C2 پوسټ وارډن او د هغه ټولو ملګرو له راکې اجازت د لوی الله په لوی امان. والسلام. پاکستان زنده‌باد. پاکستان زنده‌باد. سیول ډیفنس زنده‌باد.